السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو هیله مند یم چې راته روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې څرنګه کولی شو موږ او تاسې د یو کس د ټلیفون شمیرې څخه د هغه ټول معلومات حاصل کړو. یعنې که یو څوک موږ ته په ناشناخته نمبرو ټلیفون وکړي موږ څرنګه کولی شو هغه وپېژنو. که غواړئ چې دا طریقه ښه زده کړئ نو باید دا ویډیو تر پایه پورې وګورئ او زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. په لومړي سر کې باید تاسو یو وی پی این په خپل موبایل کې ولرئ، هغه که هر وی پی این ځکه چې دغه سایټ چې کوم ده دغه په انډیا، پاکستان او افغانستان کې بلاک ده. تاسې نشئ کولی چې پرته له وی پی این نه دغه نمبر معلوم کړئ یا یې ولټوئ. نو اول به راځو یو خپل بروزر به خلاصو او دلته به لیکو ورته پیکی ډیټا. دلته په سرچ کې ورته ولیکئ پیکی ډیټا. پیکی ډیټا یا لایف ټریکر یا هم نیو سوارلوز. پیکی ډیټا چې ورته ولیکئ دا به ښه خبر وي. پیکی ډیټا دلته ورته ولیکئ پیکی ډیټا. دا سرچ کوو او موږ ته یو سایټ را خلاصېږي، دغه لومړنی سایټ ساین ان لایف ټریکر، دغه باندې کلیک کوو. دغه اول باندې کلیک کوو او دا سایټ موږ ته را خلاصېږي. دا سایټ چې را خلاص شو اول بل تاسې چې راجسټر غواړئ، خو اوس تاسې ته زه راجسټر وروسته ښیم. اول تاسې پیپو کوم چې دا څرنګه موږ کولی شو په دغه کې نمبر سرچ کړو. زه دلته لوګ اوټ کېږم، دلته ما مخکینی اکاونټ ده، زه دغه اکاونټ کې خلاصوم. یوزر نیم ده او پاسورډ. دلته یوزر نیم دی ما، دا زما یوزر نیم ده، دا زما پاسورډ د افغان. تاسو ته یو تیار یوزر نیم هم ملګرو درکوم چې تاسو کولی شئ په هغه یوزر نیم سره خپل نمبر سرچ کړئ. دغه ده ما ته هغه را کولاو شو. دلته اوس لیکلي افغانستان سرچ موبایل اور تذکره نمبر. دلته تاسو کولی شئ موبایل نمبر هم سرچ کړئ او تذکرې نمبر هم سرچ کړئ. اوس زه راځم اول وار د موبایل نمبر سرچ کوم. موبایل نمبر صفر نمبر ملګرو بغیر له صفر نه هغه کوئ سرچ کوئ. که تاسې صفر سره ووږئ هغه بیا نه سرچ کېږي. سرچ باندې کلیک کوم. سرچ نشو اوس دوم ور سرچ کوم. سرچ ریزلټ دغه د ملګرو ګوره ټول معلومات یې راواړول. دا نفر د ما نمبر سرچ کو، نوم یې میرویش خان ده او تذکرې نمبر یې دا دومه خانه کې دی. فل اډرس یې کابل، خیخانه کابل. دا کته یې نمبر دی کامینګ سن. دلته به زر تصویر به هم پرې لګېږي په آینده کې. نو دغه د ملګرو دا مو ولیدل چې دغه نمبر ما درته سرچ کو. تاسې کولی شئ افغانستان، پاکستان او انډیا نمبر ټول په دغه طریقه سرچ کړئ. که چیرې تاسې وی پی این ونه لرئ تاسې دا نمبر نه شئ سرچ کولی ځکه چې دا سایټ په افغانستان، پاکستان او انډیا کې بلاک ده. اوس دلته زه لوګ اوټ کېږم. دلته تاسې ته د راجسټر طریقه ښیم تر څو تاسې پوره پرې پوه شئ. نو تاسې به په اول وار کې ځان ورسره راجسټر کړئ. دا دریو خطو باندې به کلیک وکړئ. دلته به سور خانه کې راجسټر ده، دغه راجسټر باندې به کلیک وکړئ. دلته اول زه راځم، اول به نوم ور واچوئ په غټو حروفو باندې، سرتوری بیا غټ حروف وي. بیا به یوزر نیم پسې ور واچوئ. نوم به فرض مثال حیات، ما حیات ور واچول. په یوزر نیم کې حیات 986 ور اچوم. دا تاسې کولی شئ دغه یوزر نیم تاسې هم استعمال کړئ ملګرو. پاسورډ پسې ور اچوم افغان 58 او نمبر به بغیر له صفر نه ور واچوئ. دلته اوس زه رجسټر باندې اول کلیک کوم، دوم وار په ساین ان باندې کلیک کوم.
دغه د یور یوزر نیم از الریډي یوزین دا اوس تاسې په ساین ان باندې دوه مار کلیک وکړئ. ساین ان باندې چې مو کلیک وکړو دغه ده زه ورسره راجسټر سوم سرچ ډیشبورډ ته ولاړم. نو دغه د ملګرو هیله ده چې طریقه مو د خوښې وړ ګرځېدلې وي.